محترم رور سیف الله صاحب د هرات ولایت اوسیدونکو پوښتنه کړې ده، وای د عکس په څونه اندازه باندې په شریعت کې اجازه سته، تر نامه چلوړي تر نامه کښته په څونه اندازه یي. محترم اورور تاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به وایو چې د عکس اجازه د ضرورت په وخت کې سته چې هر څومره عکس اخلي. ضرورت دې ته ویل کېږي یو څوک تذکره جوړوي یا یو څوک پاسپورت جوړي یا په یو وظیفه باندې مقرریږي یا مثلا یو د مځکې اویز جوړي یا د سرایو د دکان اویز جوړي، نو په دغه صورت کې د عکس اخیستلو ضرورت شته. البته بې ضرورته د عکس اخیستل جواز نه لري چې سر پکښې راشي. که سر نه وي ورسره هغه ته بیا عکس نه ویل کېږي په شریعت کې، هغه پروا نه لري. والله اعلم بالصواب.